بسم الله الرحمن الرحیم. جوانای عزیز، خواهر و برادرای گرامی، بانوی اول کشور، وزرای محترم کابینه، مسئولین جوانا، جناب الکوزی سراب احمد و تمام شورای عالی جوانای افغانستان، اولتر از همه توفیق پیشوای بشریت خدمتتان تقدیم میکنم. السلام علیکم و رحمت الله برکاته. خپل کور ته ښه راغلاست، په خیر راغلی، په سترګو راغلی. شما امروز ندای ملت افغانستان انعکاس دادین، با الله اکبر ما را پذیرایی کردین. مفهوم الله اکبر در این شرایط چیست؟ یک، درک جمعی خطر به وطن، نظام و شیوه زندگی. این بار سوم است که شعار الله اکبر مردم افغانستان از بامای خود کشیدن. لومړی وار د انګریزانو د دوه حملو په مقابل کې او خاصتا د شیرپور په میدان کې د عاشورا ورځ وه چې افغان غازیان د شعار سره راغلی او لویترین قوت د نړۍ همدلته تښتې ته مجبور که او هم په هلمند کې. چیرې دی موږ بلالیدل؟ در او وقت ملاله شعار بالا کرد، بیرق افغانستان بالا کرد. امروز باز مادرای ما، خواهرای ما تلفن میکنن به سربازای ما در صف اول که میدان جنگ اعلام کن. من هم میخوایم که هر جوان سرباز شود، هر جوان سرباز حمایت کنه. دویم بار د شوروي یرغل او د کابل له ښار او ټولو نور ښارونه، هرات نه د الله اکبر آواز جګ سو. ټول افغانان په یو آواز یرغلګرانو ته وویلې چې دا خاوره د خدای جل شانه ده او موږ ته رسېدلې او موږ مالکان یو. بنابراین امروز مهمترین شعار مردم افغانستان الله اکبر است. تفکیک درست، رای وحدت ملی، رای اخوت و خواهری و برادری اسلامی یا رای وحشت. الله اکبر شعار وحدت ملی ماست. اتکا به خداوند جل شانه اصل زندگی ما را تشکیل میده. ما تا خو ګوره ما باندې چې راکټونه لاسي فکر کوم میاشتې دي. و خویندو ورونو، خدای جل شانه را د ومنئ، له څه نه ډارېږئ. بېله د مرګ او د ژوند ورځ تغییر نه کوي. لوح محفوظ ته دوی تغییر ورکولی شي. از اینجا ضرور است که اتکا به خداوند جل شانه و اراده ملی ما مسیر ما را تعیین کنه. روزای اتکای ما به جامعه بین‌المللی خلاص شده، خود افغان‌ها تصمیم میگیرن. و نقطه سوم، کلانترین تهدید ترس است. ترس است که آدم با کارهای بسیار بد مثل تسلیمی، فرار و غیره چیزا وادار می سازه. کلمه الله اکبر معنایش است که ما ترس نداریم و این ملت ترس نداره.
او څلورم الله اکبر تجدید عهد است. مثل که عاشورا تجدید عهد است، هر فرهنگ، هر تمدن کلمات کلیدی خود داره. هزارها کتاب نوشته کرده میتونین، صدها کنفرانس گرفته میتونین، الله اکبر کلش خلاص میکنه. بنابراین این تجدید عهد است با اصل اسلامی و ملی هویت. طالبان تعبیر را، روایت را که از دین مبین اسلام میتن 40 سال زیادتر سابقه نداره. ما میراث اساسی 1400 سال اسلام از پیش نمایندگی میکنیم. در کشوری که مولانا، امیرعلی شیر نوایی، خوشحال خټک، هزارها صوفی ماره، هزارها اهل عرفان ماره، هزارها عالم ماره به دنیا تقدیم کرد. عالما تابع چند مدرسه پنجابی و کور خټک باشیم. دوی څه واک لري؟ خو که د فسق و فساد خبرې ووځي او څه کوي او بل سره، بیا به تاسې پوهېږئ چې خبره څه ده. در اینجا نقطه کلیدی را خواهر و برادران متوجه شوین. بحث ما در داخل هویت اسلامی ماست. بحث ما در داخل قانون اساسی ماست که اسلامی ترین قانون اساسی دنیاست. څه باندې غږیږي؟ ما ته یو بل اساسي قانون وښیي چې په دې صراحت باندې د اسلام د مقدس دین رول پکې تسجیل شوی او لومړی صفحې کې، لومړی مادو کې. و نقطه پنجم کلمه بلند الله اکبر بسیج ملی به اساس عقل و قضاوت جمعی است. بحث افغانا، بحث فردی، ما مشکلات متعدد داشتیم. خاصا زانزانی خلک یو بل نه منو او تاسو نسلم لدینه لبعد مرګ نه ډیر سخت سده من لیدل. هر یو هم سلمنه تر اوسه ځوان کې مې یو منی پیدا نه کړ. فضل د خدای چې سلمنی یې په هغه باندې زه نازېږم. ځکه ښه والی هم دا ده چې هر یو نه هم چې پوښتنه وکړم وایي کم له کمه خو ولسمشر کېږم. ښه ده دا ده چې دعوا د ولیتوب نه لرئ. اما زه در باندې نازېږم، هم هلکان باندې هم جنک. اما نقطه اساسی را درک کنین، قضاوت جمعی مردم افغانستان هیچ وقت به اشتباه نرفت. و وقتی که ما با هم از یک از بدخشان تا هرات، از قندار تا خوست، کابل تا بامیان و دایکندی کلمه بلند الله اکبر بالا میکنیم، هویت ملی خود، ارزش‌های اسلامی خود تمثیل میکنیم. دا وقت الله اکبر ده، انشالله تعالی دوی پوسی تشاتک نسته. قسمت دوم، روز بین‌المللی جوانان را به شما تبریک میگم و میخوایم در چند کلمه خلاص 3 بعد زمانی حال برتان تشریح کنیم. اول بعد جهانی، روز جوانان است. امروز انکشاف تکنولوژی به یک سرعت در حال تغییر است که بین 6 ماه پیش و 6 ماه آینده فاصله 10 سال تعیین میکنه. از نگاه جهانی خواهش ما است که خود در سال 2030 قرار بده. تمام دانش را که فکر میکنین امروز حاکم است، در 2030 شاید 80 تا 90% از این متغیر باشه. تنها از نگاه صحت، نانو تکنولوژی به صورت اساسی کل چیز تغییر میده. و نقطه که از این جهت مهم است، در گذشته سرعت موازی می بود، حال سرعت مضاعف است.
5 تا 10 نوع تکنولوژی به سرعت دنیا را تغییر میده که باور کردن نمیده. قسمت دوم زمان منطقوی است. در 2030 آسیا مهمترین براعظم اقتصادی دنیا خواهد باشد. طبقه متوسط آسیا 5 چند طبقه متوسط امریکا و اروپا خواهد بود. طبقه متوسط امریکا و اروپا در حالت سکون خواهد بود و اقتصادش، شرایط زندگیشان شاید بدتر شود، اما در حدود 1 میلیارد نفر زیادتر در آسیا محور تحرک اقتصادی دنیا خواهد بود. نن د پرون آسیا نه ده، د تیر پیړۍ آسیا نه ده، آسیا چټک په بدلون کې ده و اینجا است که نال زمان ملی را باید ببینین. در حالی که ما آماده یک جهش سرتری هستیم که هم زمان جهانی را در نظر بگیریم و هم شرایط منطقوی را و از تمام ثروت‌های افغانستان برای یک جهش بنیادی 2 قرن را که عقب ماندیم و پیش بریم، یک توطئه شوم ما را میخواهد 4 قرن به عقب ببره. انتخاب از شماست. غواړئ چې نړۍ کې سیال سئ یا غواړئ چې مزدوران سئ؟ که مزدوری منئ بې طرفه پاتې سئ. که غواړئ چې حق ونه لرئ بې طرفه پاتې سئ. که غواړئ چې جنکۍ هم مکتب ته لاړ نسي بې طرفه پاتې سئ. اما در این روز جوانا وقت عزیز که جوانا تجدید عهد کنند امرای خاک مقدس خود. مننه. دلته زه غواړم چې روایتو باندې وغږیږم. زیادترین چیز را که قبلا براتان گفتم، روایت های کاذب ترس ایجاد میکنه. کلانترین روایت کاذب چیست؟ این رئیس جمهورتان که از غیر از خدا از کس نمیترسه معامله کرده. زده معامله سړیم تاسې ما پیژنئ چې ما په عمر کې معامله کړی. د امریکې سفیر را راغی و انتخابات میکرد، پول مرسته در باندې تړم و لاس دې خلاص انتخابات کوم ځکه دا د افغانستان مشروعیت ده او دا د اساسي قانون حق ده. کاذب روایتونو ته غوږ منې نیسئ. د یک قطعه، د یک لوا، د یک کندک نفرها با هم شیشتن، یک هموی برای ترمیم پس میره، یک دفعه آوازه میشه که گریخت. دغلته ضرور ده چې تاسې ځوانان دا ټولو ته صادق روایت ورکړئ. روایت های کاذب است که ما را به عقب انداخته. فلانی ما و روایت کاذب از کجا پیدا میشه؟ روایت کاذب از عدم اعتماد پیدا میشه. و عدم اعتماد از کجا آمد؟ یک پروسه به نام صلح که در مابین مردم ما نفاق آورد. ما یک پروسه بسیار واضح افغانی داشتیم و در 40 سال گذشته کلانترین اوربند تاریخ ما انجام دادیم. طالب آماده بود که خواهرها و برادرای خود قبول کنه. آمدن پروسه را اختطاف کردن بدون آمادگی، بدون درک تاریخ ما، بدون درک شرایط بین‌المللی. امروز بیا این کارا کو، امروز او کارا کو. رئیس جمهور افغانستان مانع است. سیاستمدارای افغانستان وادار کردن که مثل مدل آوار خود به نمایش بگذارن که سبا کیشان رئیس جمهور میشه و خلقو په نفاق کې هیڅوک ولسمشر کېدای نشي. فضل د خدای تاسې ما پیژنئ
زه اتفاق غواړم او ځکه تاسې لیدلی دي چې ما یو سیاستوال د افغانستان ته خدای ناکرده نه دي ویلي چې بې عزته میلیاردها کنځلې مې خوړلي دي او کاشکې وزیر مالیه وای او یا استاد د پوهنتون وای بیا مې ورښوده چې څه ویلی شم اما تاسې ولسمشر انتخاب نه کړلم چې زه احساسات وکړم پاک احساسات معلوم دار اما دا چې احساساتو ته تسلیم شم د افغانستان ګټې ما ته له خپل ځان نه سل چنده اهمیت لري پوهېږئ چې یو متل ده وایي که ځان نه یي جهان دې نه یي زه وایم که افغانستان دې نه یي ځان دې نه یي دا ضرور ده چې موږ او تاسې ودرېږو و اینجا ضرورت واضح است جمهوریت کمبودی داره هیچ کس سر جمهوریت و سر سیستم اداری و سر ناکاری وزارت ها از مکه زیادتر کس انتقاد نداره دست خوب پښتو باندې ساده متل ده د ډېر ادارو خر په خټې بند ده یا باید تاسې ټیله کړئ یا باید زه ټیله کړم نه خو رښتیا درته وایم اما دلته خو یو ملي بحث ده یو حرکت ده سره له دې ټولو مشکلاتو موږ په دې باندې وتوانېدو چې یو ملي روایت راوړو که نه نن د افغانستان ښځې مېرمنې چا ته ضرورت لري چې ورته بیانیې ولیکي یا کنفرانسو ته خارجیان په څنګ کې مشاورین خو دغه ده صافی امیدي نور وزیر صاحبان نور مشران دا ټول کېناستلي دي ما سر زر افغان افتخار میکنم یوه جلۍ وه تر 11 کلنې پورې پادوانه وه 2 ورځې بعد به انشاءالله تعالی د امریکې یو لویترین پوهنتونو ته ځي ځکه ټول شی خپله زده کړل په شمول د ده چې انګریزي له بي بي سي رادیو نه زده کړي دا استعدادونه د چا راوړي دي زه ورباندې ویاړم دغسې استعدادونو باندې بل هر چا درته نه ویلې چې بېوزلي بیچاره بېوزلي افغانان هېڅ شی نه لري نن د ګدایي وکړي سبا د ګدایي وکړي درته مې ویلی چې یو یې تاسې اوبه څومره با ارزښته دي سالها تمام کشورهای همسایه را مفت اعانه دادین امروز وقت عزیز که افغانستان صاحب آب خود باشه میفهمین در می شرایط در یکی از ولایت افغانستان یک کانال 120 متره در حال اعمار است 540 زره هکتار از مکه به خړو بسي او افغانان به په دې باندې کلونه کې که موږ اوبه څوک خرڅوي وطن فروش ده مقصد مې دا که په مفته ورکوي که پیسو په بدل د تیل راکوي زر واري نه ولې مفته چاته ورکو افغانستان بډای ده این موږ فکر غریب بود اوس تاسې روایت په دې ده چې ظرفیت لري موقعیت او مملکت ماد بخوش که او مملکت ماد بخوش که حالا دیدین چهارراه آسیا هستیم عرض مدعی است که یک روایت صادق با وجود آمده و شما طلعه‌داران عزیزید هیچ کم در دنیا تجربه شده که نسل جوان به این صورت از حاشیه به متن بیاید دا خو منی رسد حالا که در متن هستید از متن دفاع کنید متن مدیریت کنید به دستای توانای شماست حالت ما شبیه به چیست و انتخاب ما چیست در 1936 یک جمهوریت که حمایت بسیار قوی مردمی داشت در اسپانیا بود تحت عملات فاشیستی قرار گرفت منطقه و دنیا توجه نکرد 4 سال بعد
یک آدم صدر اعظم انگلستان شد، نامش چرچل بود. تمام همکارایش میخواستن که همراه آلمان معامله کنه، گفتن ما ضعیف هستیم. در او روز او یک تصمیم گرفت که تاریخ تغییر داد. امروز وقت عزیز، اگر منطقه بی‌طرف میماند در سرنوشت افغانا، کلمات مرا یادداشت کنین، در ظرف 6 ماه تا 6 سال به مرگ پشیمان خواهد شد. این جنگ داخلی نیست، یک هجوم بین‌المللی نهادهای تروریستی است و یک استاد منظم پشت سرش ایستاده است. شما نامایشان نمیفهمید. مثل انگلستان واره اراده داشته باشه. غیر از او نسل جوان اسپانیا از 1936 تا 1975 که رژیم فرانکو ختم شد، شکنجه دید، تبعید دید، تبعیض دید. که هغه غواړئ دا تاسو انتخاب ده، دا غواړئ که هغه. زه فکر کوم تاسو دا اراده لرئ چې دا وطن جوړ کړئ. نو انتخاب د تاسو ده، دار ته اجازه مه ورکوئ چې له تاسو نه دا فرصت واخلي. و از شما خواهش اساسی ما تزریق امپول امید است در تمام مملکت. استادگی کن. در لوی ښارونه د افغانستان قطعی غوندي و. د کابل ویجاړ حالتم دا ارګم په نظر راوړي، در لمن ماڼۍ دا ټول آبادي راغلي او دا تاسې آبادي ده. دغلته ضرور ده چې له دې آبادي نه تاسې، زه د مرګ شعار نه غواړم، زه د ژوند شعار غواړم. مرګ که دوی غواړي، دوی د ځان ووژني، موږ ژوند غواړو، ژوند غواړو. یک نقطه دلچسب است. ځینې وایي مخصوصا موږ ګاونډي وایي که اشرف غني نه وي یا څوکۍ پرېږدي، نور په هر څه سم سي او سوله به راسي. زما پوښتنه او د میلیونونو افغانانو پوښتنه دا ده، زما ځای ناستی به څوک وي او په څه ډول به ټاکل کېږي؟ تکرار میگن اشرف غنی نباشه. خب باز دگاش کلمات دیگر میگن، میگه که سر اشرف غنی را کار داریم. از همین مغز ما قدر میترسین که سر ما کار داریم. خب سوال دیست، جانشین مرا کی تعیین میکن و با کدام شیوه؟ مردم افغانستان هر روز بخوان جانشین مرا تعیین کنن، با سر چی؟ اما این حق ما با کس دیگه نمیتیم که زعیم ملی افغانستان را تعیین کنن. ای دوی پیچه کن موږ د بل چا زعیم تعیین کړی دی چې دوی موږ زعیم تعیین کړی دی. او لست افغانستان دپاره زه از همیشه سره مرا قربانی ورکړ. زه خدمتګاریم. اما کالی بدل شو. خدا کلا بلاوه. ایده دروازه ما خلاص کړی که می وتړل. و نقطه کلیدی در چیست؟ چرا امروز سر اشرف غنی مشکل دارد؟ اینا نمیخواین تصویر افغانه که اینا میخواین ارائه کنن تصویر یک وحشی است، تصویر یک درنده است، تصویر یک جانی است. دا افغانانو تصویر نده. ما خود دیروز پیدا نشدیم باعث یک ملت. ما خود یک کدام سیستم استعماری نیستیم. در قرن 19 در قرن 20 کدام کوشش نکردن که خاک مقدس تقسیم کن. تنها تر 1879 را ببینید میخواستن شمال افغانستان مطلق جدا کن، هرات به یک کشور ببخشن، قندار یک ولایت مستقل بسازن
و کل سلطنت افغانستان محدود بسازن به شهر کابل. میوند اتوماتیک غزات افغانان و قتل اکبر اتوماتیک. موږ د تقسیم خلق نه یو، د خاورې کې ملي وحدت ده. په دې موږ ویاړو که هیچ وقت شعار جدایی طلبی د افغانستان بلند نشد. ما اقوام ما، زبانای ما کلش گلای یک باغ است که همه با هم زندگی میکنیم. د جمهوریت خواله په دغه کې ده. موږ یو بل سره آزاد بحث کینو، با آزاد فیصله کوو او قدرت، مشکل قدرت برای 2000 سال مسئله نظام. در 1000 سال گذشته مرا بگوین که کدام دفعه پدر مقابل پسر مقابل پدر، برادر مقابل برادر، بچه کاکا را خو میگن که دارزدادگی میگن. جمهوریت مشکل جانشینی را حل کرده به اساس اراده مردم. که جمهوریت نه اینو ما خود یو معلم سړی بل راته تاسو سره به ټوکې ټکالې کولې. دلته باید د افغان ملت فیصله وکړي چې زی استبداد خواته یا زی ولسواکي خواته. دا تاسو انتخاب ده، دا ایموگ ملی آزموینه ده. ما بازم یقین دارم که جوانای افغان امروز ای فهم، ای اراده و درک اوضاع جهانی، اوضاع منطقوی و اوضاع ملی را دارین که آینده کشور خودتان رقم بزنین. تل دیوی افغانستان، یشستن افغانستان، زنده باد افغانستان، پاینده باد جوانای افغانستان.